د بنو مسالو منډۍ یو دکاندار حشمت الله وایي چې د پلار نیکه وختو څخه د مسالې کار کوي او نه یوازې د دوی جوړه مساله په پاکستان کې خلک خوښوي بلکې خلک یې ځان سره نورو هیوادونو ته هم وړي. نوموړی وایي د بنو مسالې خصوصیت د دې وجه دی چې دا په ذایقه کې ځان ته یوه خپله پیژنګلو لري او بله دا چې د خالصو بوټو یې جوړوي. دوی په دغو مسالو کې کم یو کیمیکل نه کاروي. مثالې شای بنیادی شای دانیا مرچ کورکمان ګرمه مثالې د وټامین دي دغه دا چې په خپل مقدار سره وچړي به دغه نه مثاله جوړه شي. امیر الحمدلله مثاله مختلف ممالک تاسو خلق توفه په ذریعہ سره لري او په باندې شاه مثال ډیر استعمال لري د باندې پینډ چې مې دي دا اکثر د مثالې د وجه مشاهیر دي. یو بل دکاندار اسحاق خان وایي چې د دوی د مسالو جوړولو ډیر مواد د پنجاب څخه راوړي او په هیواد کې روانې ګرانۍ له کبله د مسالو موادو نرخونه لوړ شوي چې د وجې اخیستونکي د ګرانو نرخو شکایت کوي او د دوی کاروبار ته ډیر اغیز رسولی. دا سامان چې کوم رسید مش پنجاب نه راوړي او اس په موجوده چې کوم ریټینا دی ډیر زیات تیز دی ګاکیانو شي خو ستای مشتا تکلیف په داسې چې دا مشتا تین سامان درسي دا ډیر زیات انتهایی ریټ باندې هاي ریټ تا دی وجه اکثر دیګه ختم شو ولا. د پښتونخوا ضلع کرکنه په خصوصي توګه د بنو مساله اخیستو لپاره راغلی ایوب وایي چې د بنو مساله په ذایقه او معیار کې ځانګړې پیژنګلو لري او دوی د تیرو 100 کالو رسي کورونو ته وړي او په پخلي کې کاروي. چې کله مساله کور کې ختم شي نو دلته راشو او دې مسالې ډېر زبردست ذایقه دو ملمنانو شي ثبوتونه پکې کوو چرګې پکې پخو او دا کوالټي دې شای ډېر زبردست ده 20 سال نه استعمالو. د بنو مسالو منډۍ پریس سیکرټري عنایت الله ډیوه سره خبرو کې ویل چې د مسالې دغه منډۍ نه یوازې د بنو ضلع اقتصاد ښه کولو کې کردار لوبوي بلکې د پښتونخوا صوبې د نورو صنعتو په څیر دغه هم یو لوی صنعت دی خو د حکومت لخوا کومه توجه نه ورکول کیږي. دا کاروبار د مونږ لکه خاندانی پیشه غوندې دا وشمیره وا او سرکوري لیول باندې لکه مش حکومت ته دا یغدا چې دی برند چې کوم دا لکه کارخانه په شکل باندې برند شي او دی کاروبار وسی شي لکه موږ د بانی مسله چې کومه د پخار زی مشاهیره ده پخار وطن شي بانی مثاله یو نوم ده. د بنو مسالې منډۍ دکانداران وایي که حکومت د دوی دغه کاروبار ته ورپیښ زندانونه هوار کی او د برند یا د صنعت په کچه درجه ورکي دا به نه یوازې د مسالې منډۍ کاروبار کوونکو په خیر وي بلکې د هیواد د اقتصاد په ګټه به وي. ذوالفقار بټنای، وایس اف امریکا، ډیوا، بنو.